د دې نه موږ تاسو سترګې نشو پټولی چې په 2021 کال کې د اګست په 15 له تحول نه وروسته افغانۍ د ډالر په مقابل کې 110 ته ورسېده او نن الحمدلله 3 کاله وروسته افغانۍ د ډالر په مقابل کې له 80 نه ټیټه ده 88 افغانۍ باندې یو ډالر تبادله کېږي زه فکر کوم دا د نړۍ په سطح باندې یو ریکارډ پرمختګ د لاسته راوړنه ده چې افغانستان او خصوصا د افغانستان بانک لري او دا د یو ښه مدیریت څرګندونه او ښکارندویي کوي کله چې د هېواد کرنسۍ او پیسه بې ثباته وي لوېدلي نو بیا هم تر هر چا زیات زیان وړو تمویلونو ته رسېږي غریبانو ته رسېږي او هغه چا ته رسېږي چې هغه په هغه هېواد کې کاروبار کوي څه صادروي یا څه راواردوي نو په دې برخه کې د افغانستان بانک یو کامیابه مدیریت ترسره کړو الله تعالی دې نور هم توفیق ورکړي له دې نه علاوه ورونو اسلامي امارت همیشه کوشش کړی چې د هېواد غریبي طبقې ته تر هر چا زیاته توجه وکړي حتی د مامورین په تېرو 3 کلو کې تر ټولو پروژو تر ټولو کارو تر ټولو اکمالاتو تر ټولو خریداریو مخکې د دې معاشاتو ته توجه کېږي چې الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ داسې وخت نه راغلی چې د موږ څه باندې 1 میلیون کسان چې له دولت کې معاش اخلي د هغو معاش ته ځنډېدلی له دې نه علاوه د غریبانو په لاسنیوي کې اسلامي امارت 3,80,000 یتیمانو ته په کور باندې کفالې ورکوي 1,90,000 معیوبینو ته او معلولینو ته په کور باندې کفالې او معاش ورکوي 80,000 کونډې له همدې نه برخمنې دي او کفاله ورکول کېږي د هېواد په بېلابېلو ولایاتو مرکز کې په زرګونو بلکې په لسګونو زره غریبان راټول شو هغه تثبیت شو او بالاخره په کور باندې معاش ورته حواله شو دا ټول د دې ښکارندویي کوي چې اسلامي امارت د غریبانو لاسنیوی کوي د اسلام مقدس دین د غریبانو د لاسنیوي لپاره په سرمایه‌دارانو باندې عشر فرض کړی زکات یې فرض کړی صدقه به ورکوي صدقة الفطر به ورکوي او له دې نه علاوه د خیر لپاره انسانان هڅولي دي چې د غریبانو لاسنیوی وکړي متاسفانه چې په تېرو 20 کلو کې کوم اقتصاد په افغانستان کې حاکم و هغه یو پرسېدلی اقتصاد و هغه یو کاذب اقتصاد و هغه ټول په داسې یو پالیسي و سیاست باندې ولاړ و چې د افغانستان غیر ولس خیراتخوره مختصي او له دې نه علاوه یو بل ډېر منفي اړخ یې درلود چې د افغانستان اقتصاد یو جنګي اقتصاد و هلته اقتصاد د جنګ اکمالاتو د جنګ لپاره بیسونه جوړول د جنګ لپاره د سون مواد انتقالول او د جنګ لپاره
چونکې یرغلګر راغلي وو افغانان یې نه منل نو کور په کور کلي په کلي ولسوالۍ په ولسوالۍ ولایت په ولایت یې زموږ ځوانان هغه ځوانان چې هغه نادان وو ساده وو هغه یې له ځان سره ملګري کول د اربکي په نامه د محلي پولیس په نامه او حتی د منظمو تشکیلاتو په چوکاټ کې هغوی ته نشهیي مواد هم رسېدل اوس الحمدلله موږ چې کوم لوري ته روان یو هغه په داسې شکل روان یو چې افغانان په خپلو پښو ودرېږي موږ په تېرو شلو کلو کې نه وینو چې چېرته د یوه پرمختللې فابریکه د حکومت په لوري جوړه سوې یوه ښه شفاخانه دې جوړه سوې او د روزګار دپاره دې یو داسې سیسټم جوړ سوی چې د هغه نظام له شړېدو وروسته دې هم خلک په هغه کې کار وکړي نن الحمدلله د هېواد نوې لارې رغول کېږي د هېواد مهمې پروژې تر لاس لاندې دي او د هېواد په بېلابېلو برخو کې د دې دپاره چې هېوادوال له سارا نه ښارو ته رانیسي په خپلو سیمو کې آباد سي د وچکالۍ له ضرر نه محفوظ پاتې سي په ټولو ولسوالیو کې د اوبو چک ډیمونه جوړېږي تر څو هغوی ته هلته په خپله سیمه کې د آبادۍ او د ژوند زمینه مساعده سي راځم دې خبرې ته یو تاسې وخت کې نیټه ده چې د وړو تمرینونو په برخه کې بهرنیان څه کولی شي موږ سره دې کې هېڅ شک نشته چې بهرنۍ نړۍ په اقتصادي لحاظ هم وړتیا لري په تخنیکي لحاظ هم وړتیا لري او تجارب یې هم زیات دي اوس له افغانستان سره په همدې درې سرو برخو کې همکاري وشي اول موږ د دې طرفدار یو چې افغانانو ته د ماهي د ورکړې په ځای باندې د ماهي نیولو چل ور زده سي هغه تجربې که هغه د زراعت په برخه کې دي که هغه د صنعت په برخه کې دي هغه چې په دنیا کې په وړو تمرینو کې مثمرې او منتجې ثابتې شوي دي د موږ هیله دا ده چې هغه هېواد ته رانقل شي دوم دنیا ورځ په ورځ د تخنیک په ډګر کې د ټکنالوژۍ په ډګر کې قدمونه اخلي او ډېر هغه څه دي چې په یو نوع بشري قوت باندې نه ترسره کېږي خو د ټکنالوژۍ په زور باندې په اسانۍ سره ترسره کېږي نو له افغانانو سره په دې برخه کې کومک ارتقا د ظرفیت د خلکو روزنه دا به ډېر کومک او مرسته وکړي چې په دې برخه کې موږ کامیابه ګامونه واخلو او درېیمه خبره دا ده چې کله موږ د وړو تمویلونو خبره کوو نو طبعا دا به داسې څوک غواړي چې هغه سرمایه ولري او نور خلک تمویل کړي نورو خلکو ته پیسې ورکړي چې هغه یې په کار واچي نو په دې برخه کې هم بهرنیان موږ تاسو سره ښه کومک کولی شي تر کومه حده پورې چې د افغانستان اسلامي امارت اقتصاد محوره سیاست او پالیسي ده بار بار اعلان شوې ده چې هر څوک په افغانستان کې سرمایه ګزاري کوي هغوی ته زمینه مساعده ده له هغوی سره کومک کېږي د هغوی مشکلات ورته حل کېږي زموږ سیاست یو پرانیستی سیاست ده یو پیچلی او بند سیاست نه ده چې دلته نه څوک راتلی شي او نه څوک کار کولی شي بلکې هر څوک راتلی شي چې د هېواد نافذه قوانینو رعایت او احترام ولري سرمایه گذاري کولی شي تمویل کولی شي پروژې عملي کولی شي په دې برخه کې اړونده ادارې همکاري ورسره کوي او زمینه ډېره ښه مساعده ده دغه ډول کانفرنسونه ډېر مفید د دې لپاره دي چې نړیوالو ته هم ښکاره شي چې افغانستان آمادګي لري او هېوادوال هم خبر شي
چې دغسې فرصتونه رامنځته کېدونکي دي تر څو د دې نه ښه ګټه واخلي. دا د موږ تاسې ګډ مسؤلیت ده چې دا 45 کلن جنګ ځپلی هېواد په پښو ودرېږي. له افغانانو سره مرسته د نړیوالو په ګټه ده، ځکه اقتصادي مهاجرتونه د هیچا په ګټه نه دي. د درېیمې نړۍ هېوادونه ټول ضرورت لري، خو خصوصا افغانستان چې 45 کاله له جګړو او یرغلونو نه راوتلی ده. 45 کاله دلته جنګ و، دلته کلونیزي وه، دلته تباهي وه او دلته اشغال موجود و. یوه د شوروي له طرفه، بله د امریکا په مشرۍ د ناټو متحدینو له طرفه. نو افغانستان ډېر دې ته اړتیا لري. ټولې زیربناوې تخریب شوي دي، که هغه د زراعت په برخه کې، که هغه د مالدارۍ په برخه کې، که هغه د صنعت په برخه کې، که هغه د صحت په برخه کې، که هغه د تعلیم په برخه کې، په ټولو برخو کې اړتیا ده چې لاسنیوی وشي. نو الله تعالی دې تاسو ټولو ته توفیق راکړي. تاسو نور قیمتي وخت نه اخلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.